د خوست ولایت ځاځي میدان اوسیدونکی شاکرالله چې 20 کاله عمر لري د خپلو تجربو پر بنسټ یو ټوپک او یو سکواټر یا خپاره چې په عصري او اوسني وخت کې د کاریدونکو شیانو یې جوړه کړې وه یکشنبه یې رسنیو ته وښوده. دغه ځوان چې له دې وړاندې د ولایتي ادارې له لوري تقدیر او تشویق شوی و، نن هم ولایتي ادارې د دغه تنکي ځوان هڅه وستایلې. نه تنها شاکر صاحب بلکې د خوست په ولایت کې نور همدارنګه ځوانان چې دوی خپل اختراعات وړاندې کړي دي، وخت په وخت همکاري کړې ده، د دوی لاسنیوی کړی ده. حتی زموږ بعضې داسې ځوانان چې دوی د خوست په ولایت کې موږ ته یو څه راوړي دي، خپل اختراعات یې وړاندې کړي دي. موږ په لوړه کچه دوی د وزارت دفاع سره په تماس کې کړي دي. هغوی اوس په وزارت دفاع کې الحمدلله په لوړه کچه باندې په لوړو بستونو باندې کار کوي او خپل د غیګولالي افغانستان د خدمت په پار هلته په خدمت کې لګیا دي، بوخت دي دوی. بل لور ته خوست کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مسؤلین وایي چې دوی هر کال 8 هغه کسان چې نوښتونه او تجربې ترسره کړي وي مرکز کابل ته ورمعرفي کوي څو خپل هدف ته رسیدلی وي. رښتیا هم د شاکر صاحب دغه کړنه چې د شاول یا خپړه جوړه کړې ده دا ښه ابتکار ده. مننه ځینې کوو، ډېر ورته امیدواره یو چې دی په آینده کې د خپل هیواد لپاره یو ښه راتلونکی ولري. له ټولو والدینو او له شاګردانو مو دا غوښتنه ده چې د خپل وطن لپاره خپل ذهنونه پر کار باندې واچي او ابتکارات وکړي. موږ د خوست ولایت تخنیکي او مسلکي امریت هر اندازه باندې له دوی سره همکاره یو. موږ خپله هلته مبتکرین لرو، ډېر داسې شاګردان شته چې زموږ سره موټرسایکلان یې جوړې کړي دي، موټر یې جوړې کړي دي، دغه کشنکې طیارې بولې کې ډرون بولې چې د عکسونه اخلي دغه یې جوړې کړي دي. د شاکرالله په نومي کس چې د تیرو 2 کالو په موده کې دغه ماشین جوړ کړی له ولایتي ادارې مننه کوي. نوموړی وایي چې دې برخې ته ولایتي چارواکو هڅولی او تشویق کړی دی. دی وایي د تخنیکي شیانو جوړولو سره یې له ماشومتوب مینه وه. یو بل سکواټر یې جوړ کړو چې تقریبا 2 کاله مخکې یعنې پروګرام جوړ شوی و. محبوب شاه مولوي صاحب زه دلې ارواختلم تشویق یې کړلم، دا وهیلو دا تشویق زه تر دې ځایه راورسولم او دا ماشین چې مو جوړ کړی دی له لرګي څخه مې جوړ کړی دی. په آینده کې خو پلانونه ډېر پلانونه دي، علام د ورسوي ډېرې نظریې لرم په ذهن کې چې نوي نوي ماشینونه جوړ کړم د نړۍ په سطحه هولیکن دا هیله لرم چې مو ته امکانات برابر شي. د معلوماتو له مخې په هیواد کې د تخنیکي وسایلو جوړونکي او نوښتګر کسانو شمیر بیخي زیات دی، خو د امکاناتو نشتون او په تیر کې د مسؤلینو له لوري بېغورۍ د ډېری ځوانانو هیلې مړه کړي. خو اوس وخت کې نوښتګرو کسانو ته د مسؤلینو توجه زیاته شوې او په یو شمېر ولایتونو کې ځوانانو نظامي وسایط او موټرونه هم جوړ کړي دي.